ستړی مه سې څنګه ښه جوړ یې دا کالي به نه کې راجوړ کالي چیرې ورسه ورسه یې څه اختر ته 2 ورځې پاتې سوې نسم جوړوی ځه هلته راجوړه شه زه ستا پوخ ګراک یم ښه زما پوخ ګراک یې بل ځای له خو به نه ځې یا ښه نو ودرېږه نه په دې واخمه بیا به د اختر په شپه 1000 روپۍ راکوې پوره سمه ده سمه ده راتېر وای استاده دا ګزه ناپې واخلي دا د پزې ناپې څه کړ په دې زه د پزې ناپه اخمه چې دا ستا پزه ډېره غټه ده چې هلته بیا چې کالي تا اغوندې په غاړه کې بنده نه سي بس ورسه بیا د اختر په شپه راسه ځه ځه ولاړ شه ځه دا رقم خلک دي تور ته وګوره اوس اختر ته 2 ورځې پاته دي دې کالي رااخیستي اوس به نور جوړوو څه پکې پوخ ګراک دی السلام علیکم استاد صاحب وعلیکم السلام ستړی مه سې کښېنه ستا د ما کپړې دې نه کې جوړې ستا کپړې جوړې سوې 1000 روپۍ راکړه 1000 روپۍ چې 1000 روپۍ دا یوه ټکه مهینې در کوم واخه دا ستا کپړې دي ځه یا راځه په ښایسته کپړې به راجوړې کړي ته وایه چې واغلې دا څونه غټ کپړې دي په دې کې زما یو بل ورور هم راسره دی که ورته زه دا خیاط نه پرېږدم خو ته هم پرېږدم چې دا دې څنګه کپړې راجوړې کړي Oh, no, 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 no. ولې دا اوس تا کپړې راجوړې کړې دي اوس به زه ستا سره غواړم Oh, no, 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 no.